بعضې خلک دا تپوس کوي چې یاره دا د اختر د قربانۍ دا غوښې به موږ څو ورځو پورې ساتو. نو په دې خبره ځان پوه کوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی پای کې دا ده چې د الله نبي وي صحابو ته وفرمایل چې د 3 ورځو نه زیاتې به غوښې نه ساتئ، بلکې دا تقسیم کوي او غریبانانو او فقراو مساکینو له ورکوي. او بل حدیث دی په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي فکلوا وادخروا وتصدقوا، خپل یې مخورئ، ذخیره هم کوي، صدقه هم کوي. د دوه حدیثو په مابین کې ظاهر کې څه راځي؟ تعارض غوندې ښکاري. تعارض نشته. څوک چې په حدیثو پوهېږي دا کوم چې منکرین حدیث دي پرویزیان دا ځکه دا ګډې وډې وایي چې دوی په حدیثو عبور نه دی حاصل علم. ستا چې په اوس مثلا زما انجینرینګ کې عبور نه دی حاصل، انجینرینګ د سره ما ټچ کړی نه دی او زه پکې خبرې کوم او ډیزاینونه او دا ډیزاین غلط دی او دا زه په دې څه پوهېږم دا غلط دی او قسم دی. ته انجینر ته کښېنه چې مازغه دله کولاو کړي اته ته په دې څه پوهېږي او ما له په کار نه ده چې زه په انجینرینګ کې خبرې وکړم ځکه زه د هغې په اصولو په قواعدو او ضوابطو نه پوهېږم. دارنګه زه راولګېږم په میډیکل کې خبرې شروع کړم نو میډیکل خو زما فیلډ نه دی چې زه یا چې کوم دی یو لیبارټري باندې اعتراض وکړم چې یاره د دې دا ټیسټ غلط دی او دا پکې دا چل دی او دا پکې دا چل دی، یا د ډاکټر په یو مهارت باندې زه تنقید وکړم. نه، دا د هغه د فیلډ کس په راپاسېږي، دا به د میډیکل ماهر راپاسېږي، یا به په دې ډاکټر اعتراض کوي، یا به په دې ټیسټ اعتراض کوي، یا به په یو فارموله اعتراض کوي چې دا فارموله دې ځکه غلطه ده یا دې بیمار دپاره دا فارموله نه وه پکار. دا زما فیلډ خو نه دی که نه. دغه رنګه دا منکرین حدیث چې تاسو څومره ګورئ، الحمدلله دا زه په تعصب نه وایم، موږ په دې تجربه کړې د الله په فضل باندې چې دا خلک نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي، د دوی عبور نشته په دې علم، ځکه ګډې وډې وایي اوتې بوتې وایي هلته وایي داسې وایي دلته داسې وایي. هلکه ته پوره مطالعه وکړه، تحقیق وکړه، ته به بیا په خبره پوه شي. کم حدیث کې چې دا راځي چې نبي علیه السلام فرمایي د 3 ورځو نه زیاتې غوښې مه ساتئ، دا یې پس منظر خو وګوره که نه د یو خبرې خو شاته پس منظر خو یې که نه. هغه دا وه صحابه کرامو په نورو حدیثو کې د هغې وضاحت کړی وایي په دغه کال مسافر راغه مدینې ته، د بار نه خلک راغه، کډې راغی په مدینه کې اوسېدل خلک او هغه خلک فقرا او غریبانان، نو ځای په ځای کورونه او خیمې ولګولې، کورونه آباد کړه او خیمې ولګولې، نو نوي ګاونډیان هم دي او غریبانان هم دي. نو په هغه کال چونکې هنګامي صورتحال و، دې ته هنګامي ایمرجنسي صورتحال و، ایمرجنسي کې بیا احکام هم بدلېږي. نو په دغه کال نبی صلی الله علیه وسلم دغه حدیث فرمایلی وی فرمایل چې څه کال د 3 ورځو نه زیاتې غوښې ځان کړه او خپل کور کړه مه ساتئ، چې ځان لپاره په کور کې غوښې تاسو ذخیره کوئ، دا کار به دې کال نه کوئ. نو دغه یو کال لپاره خصوصي دا اډر جاری کړو چې صرف د 3 ورځو غوښې کور کې وساتئ، بل به دې نه بعد چې کوم غوښه ده دا چې څومره فقرا او غریبانان راغلي دي ټولو کره څه کوي ویلی. او کله کله داسې راځي ایمرجنسي صورتحال، یو علاقه ده مثلا الله مکه چېرته یو زلزله راغه، چېرته سیلاب راغی، الله مکه، او دوی پسې یو دم د قربانۍ ورځې راشي، تا له غوښه خوند درکوي چې ته کور کې خورې او هغې هلته په تکلیف کې. زه خو یم چې دا خلک به کېدای شي د خپلې قربانۍ نه هم ټولې هلته ویسي چې مړه څه کالې مونږ اړو خورونه به صحیح له به وکړو یاره ټول غریبانان دي، کورونه یې سیلابونه ویوړه او مونږ له دا غوښه اړو خوند نه راکړي. دا ایمرجنسي صورتحال کې نبي علیه السلام په دغه ورځ دا حکم وفرمایلو چې دې کال تاسو د 3 ورځو نه زیاتې غوښې مه ساتئ. او عام حالات کې چې نارمل حالات دي نو نبی علیه السلام بیا دا فرمایلي دا حدیث فکلوا وادخروا وتصدقوا، خپل یې وخورئ، ځان سره ذخیره هم کوي، صدقې هم کوي. دا صدقې باندې امر راغلی د غریبانانو د مسکینانو ګاونډ کې چې کم کمزوري خلک دي په رشته دارانو کې دي د دې به پکې باقاعده حصه کوي. بیا دا وادخروا چې ذخیره کول دي نو دومره هم نه ده پکار زموږ خلک بیا سم داسې کي که نه چې 2-3 میاشتې به دي فریزرو کې دا غوښې پرتې چې هغه خوند یې بیا ختم شي، سړی خولې ته راوړي لکه بوس چې پورې شي، مزه هم بیا نه کوي. نو دې وجې نه زما محترم ورونو دا میډیکل اصول هم دي چې یو څیز کله په خپل هغه اصلي ذایقه او ټیسټ کې وي د هغې هغه طاقت وي په هغې کې، او چې کله هغه ختم شي بیا هغه طاقت هم ختمېږي، بیا پکې هغه عمره فایده هم نه وي. نو په دې وجه باندې دا په داسې وخت کې خوړل پکار چې ښه پوره خوند او مزه واخلي. او په دې ورځو کې دا هم جایز ده میلمستیا، ملګري راغونډول، رشته داران راغونډول، هغې نه چې ته په هره طریقه پروګرام کې که باربیکیو کې او که بل شی کې او که کړي پخې دا جایز دي. مونځ او دس پکې مه خرابوه، نور که ته سرې کړې خورې او تا ته خو الله دا نه دی چې مې خوره غوښه در کره پرته ده او ښه مزېدار کباب ته پخې او که هر شی کې هغه ستا خوښه ده، هغه جایز دي زما محترم. نه کې څه دغه نشته، پابندي نشته.